ویل چې دا حسابي مې درکړی وای، څه مې په خلکو قرض ده او څه قربان دي شمه زه وایم او خدای دې تر هغې ژوندی لره چې دغه قرض حساب خلاص کړي. همداسې پلار دې هر چاته خدای ورکړي لکه مونږ ته یې راکړی. ښه ده ومې لیکل قربان ومې لیکل. اوس د هغه خلکو نومونه ولیکه او پیسې چې په ما یې دي. ښه ومې لیکه. د هغه 15 لکه دي. دا زه لږ د تشناب پورې ته کښېنه، ته څنګه دا خوله دې چینګه وینګه لاړه. دا ای خدایه. دا خیر وکړي، خدای خیر. څه خبره ده جوړ خو یې بچه د مرګ او ژوند پته نه لګېږي. ما ویل چې دا حسابي مې درکړی وای، څه مې په خلکو قرض ده او څه د خلکو په ما قرض ده. نو ما ویل چې دا حساب خلاص کړو، معلومات نه کېږي. والکه کتابچه در لري؟ کاغذونه در سره دي سپین ډېر که نه راواله. قلم هم راواله قلم راواله راکړه. وایه دا څونه قرض دی په خلکو باندې؟ بشیر ولیکه. بشیر 1 لک. لیکمه دغه د لیکمه قربان دي شمه دا ومې لیکلې. ښه دا بل څو لیکمه قربان دي شمه زه وایم او خدای دې تر هغې ژوندی لره چې دغه قرض حساب خلاص کړي. ولیکه عمره. 2.5 لکه روپۍ. دا وایه بل خیا بل. عمران ولیکه. 1.5 لک. زه همداسې پلار دې هر چاته خدای ورکړي لکه مونږ ته یې راکړی. ښه ده ومې لیکل قربان ومې لیکل. عمران ولیکه. کامران پسې ځو دي دره 10,000 دی. څو دادا؟ 10,000. ښه لیکم دادا لیکم چې خفه رانه نه شي دادا. ښه ومې لیکلې. شریف خو دې سره خو به نه وي، هغو سره خو هم ډېر کېناستې. و شریف سره وې 10,000 روپۍ دي. درک یې ولیکه. درک لږ پې منشرېږي، هغې ته درک ولیکه د ماشین له طرف. ښه ماشین له طرف. ښه بله ریدي ګل. د پشم ګل زوی ښې همغه پېژنم دادا. هغې سره څو دي؟ هغې سره 10,000. ومې لیکل دادا. ښه بچه دا خو هغه خلک دي چې زما بې پیسې دي. اوس د هغه خلکو نومونه ولیکه او پیسې چې په ما یې دي. ویې لیکه دومره نه دي، هغه به 10,000 یا به 40,000 وي. خو څه صحیح ده 50,000 به وي. دا دې 1 لک. خبره نه نشته. وایه دا بس قربان نومونه راته ښه دې نه زیاتېږي هسې نه. بچه په ما د ډېرو خلکو قرض نشته، یوازې 3 کسان دي. څوک دي دا 3 کسان؟ یو نوم دی غلام علي. غلام علي. څو به یو دادا 3,000 روپۍ به یې در باندې؟ بچه 10 لکه دي. 10 لکه افغانۍ دي. دادا قربان دي شمه مچان ډېر دي دادا. زه وایم لکه دا خوله دې بنده که قربان دي شمه. واو چې دا مچان در نه شي وخت دې اخري دی. والکه بړستنه پې کش که دادا پرتې شروع کړې. بل ولیکه. وایه بل. ښه دادا ډېره خوله مه خلاصوه چې بیا مچان در نه نوځي. ګورې ولیکه سرکوجیا. ښه وایه. ولیکه عارف. ښه ومې لیکه. د هغه 15 لکه دي. دا زه لږ د تشناب پورې ته کښېنه، هلکه قدریم خو پاتې شو که نه. هلکه قدریم څه ولیکه. ښه ده ښه ولیکه 15 لکه د شهاب الدین راباندې دي. 15 لکه. ته څنګه دا خوله دې چینګه وینګه لاړه. دادا
ای خدایا والکا دا چیرته لاړئ دواړه ای های وای هغه خلک وایي که نه چې زمونږ وار راغی د پاسه پلار راغی دی په زمونږ په دې حالت کې ما یوازې پرېږدي او تښتي ولیکه عارف 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 و ښه ومې لیکه د هغه 15 لکه دي او دا زه لږ د تشنابه پورې ځم ته کښېنه خدایه غول ورغله وی چیرته لاړئ دواړه راشئ که نه چې زمونږ وار راشي تاسو ته غول درشي ورته چې دلته چې زما وار راشي چټي خو نه دی ویلي چې پاسه یې په پلار راشي دا څوک به یو 3000 روپۍ به یې در باندې نه بچې 10 لکه وای دا کوټه اوس راته پوه شوې ډېره تنګه ښکاري زم چې اوس مې خپې ایستلي وې دلته دغه ټوپ زه داسې یاد شوم خانده مه که نه غالب صاحب او ځه